د هیواد په بازارونو کې د وړو د بیو له راولوېدو سره سم په ننوایانو کې د ډوډۍ وزن زیات شوی دی. دا د پلازمینې کابل خوشحال خان سیمه ده. دغه ننوایي شاوخوا 20 کاله کېږي چې په یاده سیمه کې فعالیت کوي. دلته شاوخوا 6 ډوله ډوډۍ پخیږي. مسؤلین وایي خوښ دي چې د وړو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په خبره چې یاده چاره د دې لامل شوې چې دوی د کابل ښاروالۍ د نرخپاڼو له مخې د ډوډۍ وزن زیات او کموي، خو ډیری بیا له ټاکلي مقدار وزن لا هم پورته ډوډۍ پخوي. د ډوډۍ وزن شاوخوا 2-3 میاشتې کېږي چې 50 ګرامه لوړ شوی دی. له دې وړاندې د ډوډۍ وزن 130 ګرامه و. اوس چې ارزاني راغلی ده د ښاروالۍ د تازه نرخنامې او د وزن د مقدار څخه شاوخوا 50 ګرامه د ډوډۍ وزن موږ هم نور لوړوو. اوس وړه ارزانه شوې، چون مخکې په 2500 یا 2700 یوه بوجۍ وړه وو. اوس نورمال دی. موږ ډېر خوشحاله یو، کارونه مو شکر شوي دي. کابل ښاروالۍ د 10 افغانیو بیې لرونکې وچې ډوډۍ لپاره 115 ګرامه او د 20 افغانۍ بیې لرونکې لپاره 310 ګرامه وزن ټاکلی. ننوایان له ټاکلي مقدار وزن هرکلی کوي، خو وایي چې ښاروالي باید د وړو او ورته نورو لومړنیو توکو بیې وڅاري تر څو له اندازې لوړې نه شي. موږ له ښاروالۍ څخه غوښتنه لرو چې زموږ مالیې لږ راټیټې کړي. نور خوشحاله یو، کارونه مو ښه دي. د اولیه توکو د بیو د ټیټوالي هرکلی کوو، خو پر یادو توکو د حکومت دوامداره څارنه غواړو. کابل ښاریان خوشحاله دي چې د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی چې ورسره په ننوایانو کې د ډوډیو وزن هم زیات شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه لري چې وخت پر وخت په ښارونو کې له توکو څارنه وکړي او هم په ګمرکاتو کې پرې مالیه یو څه راټیټه کړي. مخکې تقریبا نیمه میاشت مخکې د اوړه نرخ یې ډېر جګ سوی و، تقریبا 2500-3000 روپۍ ته رسېدلی و، خو الحمدلله د دا حکومت سره دا نرخونه ټوله کاته راغلي دي. داسې دي چې مخکې په دا نیمه میاشت کې یا په دا دوره کې موږ ولیدل چې بعضې ننوایانې بیخي بندې سوه، یعنې سقوط سره مخ ته سوه، ځکه چې د ننوایانو کار لکه دا نور دکانداران یو رقم دي. اوس الحمدلله وزن یې هم ډېر سوی دی او ډوډۍ مخکې چې دوتایي ډوډۍ ورته وایي، یعنې دوې ډوډۍ یوه سوي دي، هغه مخکې 15 روپۍ اوس 20 روپۍ سوي دي. وزن یې جګ سوی ده، ډوډۍ بهترینه ډوډۍ دا نن به یې پخوي، ارزانه سوي دي. اوس د سابق نه اوس ډېر ارزانه سوي دي، کوم مشکل نشته. اوس مخکې وړه و تقریبا 2500، اوس ارزان سوي دي 1500 سوي دي شاوخوا کې. د دې ترڅنګ کابل ښاروالي هم وایي چې د کابل پر ننوایانو بشپړ کنټرول لري او بازار ته په کتو پرې نرخ پاڼې ویشي. د دوی په خبره هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تخلف وکړي. لکه څنګه چې ستاسې هیوادوال پوهېږي، په کابل ښار کې تقریبا کله چې اوړه قیمت شوي وو، د هر ډوډۍ وزن یعنې هر طاقهي ډوډۍ چې 10 افغانۍ قیمت و 115 ګرامه و. اما الحمدلله چې تر دننه د وړو بیې کښته شوي دي، نو دغه تقریبا 170 ګرام ته پورته شوی او دا په تدریجي حالت باندې پورته شوی. او قطعا کابل ښاروالي په کابل ښار کې د دې وزن څخه څارنه کوي او لیدنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې نه یوازې ډوډۍ بلکې هیڅ شی پر خلکو باندې داسې په کم وزن باندې خرڅ کړي. هغه معیاري وزن چې ورته ټاکل شوی دی په هغه سره مخ ته ځو او هیڅ چاته د کم فروشي یا د وزن پر برابر باندې کوم تخلف اجازه نشته. او که څوک سرغړونه وکړي د کابل ښاروالي قوانین معلوم دي او دغه سره به برخورد وشي. د یادونې وړ ده چې په بازارونو کې د وړو د بیو له ټیټوالي خلک خوښ دي او وایي چې د وړو ترڅنګ اوس د نورو خوراکي توکو پیرته پیسې ورسره پاتې کیږي.